ए खसनो राजा बाबा उदे او دا چک بوک می تیرا پوت کو راځه مړې نمک منډه کې بغوغه وکړو راځه چې ځو دا را کړم به دا چک بوک چرته وړي دا مې روان یو نمک منډه ته غوغه خورو غوغه واو ولنه اختر کې لاس امرز شتا ولنه بچي غوخه ډېری اول ځدی ګړانجه تل غرین کوم کنه چې تا تل پته کوم یو ګړانجه چینچه وایله بالکل چینچه وایله څنګه سره به نمک منډه ته لاړ شو کنه بابا نن خو دې راله داړه ډېر خوشحال کو په خپله دې ګړانجه ترنګ وکړو او مونږ به نمک منډی ته بوځي نمک منډی ته نس بیا نن دې د ټماټرو پټي ته بوځم ټماټر در باندې غونډوم بچې او خیر دی بیاړي به هم درکړم اسنه بچې ته ما سره راځه نه نو ما دا کونډه کونډه برید دې له پریښي دي چې زه به د ټماټرو پټي کې کار کوم ته وګوره اوس هم تی وینې څاڅي وګوره ورته دا ستا پلار یې به خو ته مونږ واوره دا برید ما هم پرېښي اوس بیا د شکارپور دا چا د غټ غټ بالټي باندې پوچتول ها او چې بیا ته پته ولګېده که نه چې روپیوال چپس هم پرې نشم پوچتولی نو بس پرې مې ښه ختم مې که اوس راځه چې ځو ته ټماټر پټي ته بوځم چې ټماټر را باندې غونډ کړم زم دې بالکل به دې بوځم دې تاسو راځئ تاسو نه ځما نه مو حسنه نزو کار نه ګړانجه ته ووایه بابا سے تیرا سره شابه بچې شابه اسنه بچې کونډه برید دې له پریښي دي چې اوس مونږ د ټماټرو کار کې کار شابه زه سره شاته کښېنه شابه والله پلار زه ټماټر خو ښه ټماټر دي یا پروردګاره ته دومره ګران دي چې یو 1500 روپۍ کیلو خو چې که نه چې څه پیدا څه پکې وکړم ټوله مودم پکې تاوان کړی چې دا پړ خو د علي اختر لپاره پکې څه وګټو که نه پلاره ګپ دې جوړ کړی یاره موږ غوښې له روان یو تا ټماټرو پټي سلام علیکم انور ماما زرغون خانه بخیر علي څنګه دې لار غلطه که انور ماما ژر ماما دوه په غلطه که چې تا ته مې عزت دی دا دوه زمان ما ته راوستي دي کار دپاره او کار پې وایه او ما ته خلاص که زرغون خانه دا زامن دې د کار دین او که نه انور ماما بې فکره شه ښه تکړه زامن مې لخېږه بس زه خو یم چې ټوکره ورکوه او دې پټي ته ورسموه ګورې څه ته دا خالي ټوکری وانئ او پټي ته ورمنډه کړئ چارې راځه حسنه شرم ته جوړ دی دنیا کم خوا لاړه او موږ به د ټماټرو پټي کې کار کوو خو خبره واورئ زما زاریګر یو ښکاری روړي تا ته به دوه روړی ګورې زه به ګورو به بابانو الله دې خیر کوي کم یو والمه دال او که دال ټول یو څه دي راځه حسن چې ځو چا به زر ځئ او زر راځئ ګورئ زه حسن مړه خدای بیخ ته داسې پلار وباسه قسم دی چې مرین د خلکو پلاران مړه شي یا پنشن یې وي او زموږ پلار دی زه شو کوه مړه ټماټر داسې که قسم دی زموږ مړه داسې ټماټر شو کوه یو خو د ګورانجه د خدای بې خو باسې چینچی والا زموږ پلار ورته لارې نه کړې دی به حاضري هلته زه مړه چې چېرته ټوکه تا باندې دوم دغه وکړو غوښې مخې ستړی شوم نیکه دا وګوره دا پوره اووه ټماټر مې روړو واړه وته خسنه 900 دیاړي به راکې ښه 900 اووه ټماټر مې روړي خپلې لاسونه مې مات ګوډ شو په مزه وایه په مزه نیکه دا څه بېکاره پرزې راوستې دي دوی خو د ټک د کار نه دي یو ټماټر پسې ګرځي ټول یې اووه ټماټر راوړه مونږ خو ځان ووجلو او ته دوی له دیاړي ورکې نن به ما له پوره 100,000 روپۍ راکړي چې ته دوی له دیاړي ورکې په دې اووه ټماټرو داسې کار دی نیکه
موږ ښه د کار یو دا دروغ وایي خو صفا خبره دا ده چې موږ د 10 بجې چای ونیسکو که نه ته داسې کار وکړه د ماشوم له پیسې ورکړه چې دی لاړ شي انډې پراټې او ملیانې وړي زه هغه پورې دلته کښېنم ته دله پیسې ورکړه که نه ورشه ماشوم ولاړ دی پیسې ورکړه که نه هم والله سم لوی خوړلي چې څو خو کار به وکړو که نه داسې خو کارونه نه کېږي شبه تاسو مصیبت یې راله زرولي خان راوستی دی اوه ټماټر یې راوړه او څوارلس یې وخوړه ما پته چوټي کوي وا نه ده ما باندې خو ټماټر ډبل پیسې وکړي د خیره سره که زما منې که دین واده پکې خامخا وکړه صحیح ده بابا صحیح ده منشي کاکا ګوره دیاړي دا په 1100 باندې پچې خاصي د مخ 200 روپۍ راکې مهرباني وکړه د نیک ته ویل شي یارم د دیاړي سیوا کې کني سبا مزدوران یې هم ناراضي غلی شه عارف نیک مخامخ ناست دی او ته داسې خبرې کې که کار کې کوه او که نه کې ټوټې کوه او حسنه دا منشي خو دی وګوره ټولو له دیاړی ورکړي او ما ورتاله نه راکوي دا د کار نه دي یا عارف نه کم کور ته تللی داسې کار به وکړي مارکیټ کې نه ټوکری د 1000 روپو نه کمه نه ده یو ټوکری تو اوچته کړه یو به زه اوچته کړم پټه به یې کړو مارکیټ کې د ځان له خرڅ کړو زه اوچته کړه اوچته کړه اوچته یاره واقعي موږ د کار نه وو دا نشو اوچتولی تخته 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 شابه 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 راځه حسن راځه دا څه کوئ یاره والله دا هم دلته دي سوري ته خو نور ته خرابېږي که نه نور ته خرابېږي سوري ته ږدو کېږدئ دلته